سلامونه درنو او محترمو لیدونکو او لیدونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. آیا کله مو فکر کړی چې په بازار کې نور څوک شته چې ستاسې ځای نیسي؟ هغوی څه کوي او ته څنګه کولی شې له هغوی مخکې لاړ شي؟ د تجارت په اتم درس کې په سیالۍ یا رقابت خبرې کوو. د سیالۍ تحلیل څه ته وایي؟ سیالۍ تحلیل یا کمپیټیټیو انالایز دا یو منظمه پروسه ده چې پکې موږ خپل رقیبان یا سیالان شرکتونه ژور مطالعه کوو. دا کار موږ ته دا چانس راکوي چې د هغوی د قوت نقطې، د کمزورۍ نقطې، بازار ته د ننوتلو طریقې او د مشتریانو چلند وپیژنو. یوه کامیابه سوداګري هیڅکله دا اشتباه نه کوي چې زه یوازې یم یا فکر کوي چې په مارکیټ کې زما په څیر بل څوک نشته. سیالي تل شته، که ته یې ونه پیژنې ته به بازار له لاسه ورکړې او له خطر سره به مخ شي. که موږ سیالان ونه پیژنو څه به پیښ شي؟ ممکن زموږ محصولات یا خدمات له بازار نه بهر شي، قیمتونه به مناسب نه وي یا ډیر لوړ یا ډیر ټیټ. موږ به ونه پوهیږو چې څنګه ځان متفاوت وښیو او نوښتونه رامنځته کړو. د مارکیټ برخه به مو له لاسه ووځي. څنګه خپل سیالان وپیژنو؟ سیالان درې ډولونه لري. مستقیم سیالان هغوی چې هماغه محصول یا خدمت وړاندې کوي، لکه قصابي. په قصابۍ کې تاسې هم غوښه خرڅوئ او ستاسې سیال هم غوښه خرڅوي. دا یو مستقیم سیال دی. غیر مستقیم سیالان هغوی چې ورته اړتیاوې پوره کوي خو له بلې لارې څخه. دریم، راتلونکي سیالان نوي کسان یا شرکتونه چې ښایي ډیر ژر سیالي پیل کړي. لکه اوس چې د فارمي چرګانو کومه سوداګري چې ده، البته د هغه اصلي قصابۍ برخه یې نیولې ده، نو تاسې باید راتلونکي سیالانو ته هم ډیر متوجه اوسئ. څه ډول یې وپیژنو؟ ګوګل، یوټیوب او فیسبوک کې ورته خدمات سرچ کړئ، نو تاسې کولی شئ چې د ځینو ورته خدماتو په هکله معلومات ترلاسه کړئ. د مشتریانو څخه پوښتنه وکړئ نور څوک دا خدمات تاسو ته وړاندې کوي؟ د بازار سروې وکړئ یا فیسبوک ګروپونه وګورئ. د سیالۍ د تحلیل لپاره وسایل: ګوګل الرټس. د سیال نوم ولیکئ، نو هر کله خبر شي تاسو خبرداري درکوي چې په مارکیټ کې دغه ډول یو بل تجارت هم شروع شوی. سیمیلر ویب د سیال ویب سټ ټرافیک او سرچینه درخي. دا هم یو ډیر منظم ټولز دی. فیسبوک اډ لایبرری دغه وګورئ، دلته ډیر زیات اعلانونه وي په هر برخه کې، نو تاسو کولای شئ د خپل برخې سیالان وګورئ او وګورئ چې دوی کم کارونه کوي. د سوات انالایز د قوت، کمزورۍ، فرصت او ګواښونو ارزونه دغه تر ټولو زیات مهم او ډیر منل شوی تحلیل ده. راځو دغه له څلورو تورو څخه جوړ دی. SWOT. اس معنا سترنث. مثلا ته یو ښه نوم لري، ښه کیفیت لري یا خلک د خوښوي، دا ستا یو وړتیا ده. همدارنګه د مقابل لوري هم یو وړتیا لري، یو د قوت نقطه لري چې هغه په نوښت کې ده، هغه په ښه ځای کې دکان لري، هغه له پخوا څخه دغه سوداګري کوي. نو دا د یو سوداګرۍ د قوت نښې دي. بل ویکنس، څه شی کمزوري ده، څه شي ته نشي کولی یا باید ښه شي، لکه ډیر قیمت یا نه تجربه. اپورچونټیز، کوم فرصتونه شته چې ته وده ورکړي او نوی مارکیټ پیدا کړي. مثلا ته نوې ټکنالوژي کاروې یا نوې هیواد ته یا نوې سیمې ته خپل خدمات وړاندې کوي. همدارنګه تریټس، کوم خطرونه شته چې کولی شي تاته تاوان ورسوي، لکه رقابت، نوې قانونونه یا د پیسو کموالی. دلته یو ډیر مهم او پریکټیکل اگزامپل یا مثال دی چې تاسو سره به ډیره مرسته وکړي. د آیفون لپاره مثلا سترنث، د آیفون سترنث څه شی ده؟ د آیفون د قوت نقطې څه شی دي؟ مشهور برانډ دی. اپل یا آیفون ټول پیژني چې ډیر مشهور او منظم برانډ دی. لوړ کیفیت لري. د آیفون موبایلونه چې تاسو وګورئ ټول د لوړ کیفیت، لوړ لاسپیکر او د لوړ او ډیر کیفیت لرونکي کیمرو لرونکي دي. خلک پرې باوري دي ځکه ټول تاسو په بازار کې وینئ. خو آیفون خپل ضعیف والی لري، د ضعف نقطې لري چې هغه چې د آیفون قیمتونه ډیر لوړ دي او په چارج کې یو څه ضعیفه دي. نو دا د یو کیفیت که خپل لوړې نقطې یا خپل د قوت نقطې لري، همداسې د کمزوریانې هم لري. اپورچونټیز، نوې د آیفون دپاره نوې هغه کم فرصتونه چې شي دي. آیفون اوس د هند او افریقا په بازار کې ځان ته ځای جوړوي. همدارنګه کم چې پرمختیایي هیوادونه دي چې اوس په پرمختګ کې دي، لکه افغانستان، هند، افریقایي هیوادونه، نو په دې کې اوس آیفون ځان ته ډیر ښه مارکیټ پیدا کړی. تریټس، د آیفون لپاره تاوانونه چې دي. د آیفون لپاره رقابت ډیر یو غټ تاوان سره ده چې سامسنګ سره، ځکه سامسنګ یو داسې برند دی چې هغه د هر چا دپاره یو موبایل تولیدوي. الټرا موبایلونه تر ټولو د ښه کیفیت، د ښه کیمرې درلودونکي چې هغه د هر ځوان، هر چې عاید لوړ وي، ښه کیفیت پسې ګرځي، دغه دپاره دی. همدارنګه د آیفون ټیټ، د اس ماډلونه،
همدارنګه د اف ماډلونه د ام ماډلونه هغه ټول چې قیمتونه تر $1.5 پورې هم رسیږي ارزانه او قیمت ټیټ ده چې کولای شي هر څوک واخلي. نو سامسنګ دلته د آیفون لپاره یو غټ خطر ده په رقابت کې. ولې دغه مسایل مهم دي؟ کته دا تجزیه ونه کړې ته به فرصتونه له لاسه ورکړي. شاید همیشه هماغه غلطیان تکرار کړي. رقابت ته بچمتو نه یا به خپل کمزوریانونه پیژني او بازار بل لاسه ورکړي. راځو یو بشپړ مثال د آیفون او سامسنګ ترمنځ ګورو. اوله مرحله چې مونږ وویل آیفون یو خاص بند سیستم لري، یعنی یوازې د اپل سافټویر کاروي، نو د دې ځان ته مشتریان دي. سامسنګ چې دا هغه انډرایډ کاروي، د ډیرو خلکو لپاره خلاص انتخاب دی، بیلابیل قیمتونه، ډیزاینونه او اندازې لري. بله مرحله اپل پوهیږي چې سامسنګ لوی سیال دی، هغوی کیفیت، امنیت او د مشتری تجربې باندې تمرکز کوي. ځکه که اپل تاسو وګورئ اپل آی ډي، همدارنګه آی او اس سیستم، فیس آی ډي، انټیګریشن او اپل ایکوسیستم لري. خو سامسنګ چې دا د سیالۍ له مخې ټکنالوژي مخته وړي، 200 میگا پکسله کامره لري، فولډیبل سکرینونه یې جوړ کړي، اس پن یا ماغه ټچ قلم چې لري او داسې نور اړوند نوښتونه دوی هم رامنځته کوي. نو په نتیجه کې ویلی سو دواړه شرکتونه تل یو بل څاري، یو بل تحلیل کوي او خپل نوښتونه د سیالۍ ستراتیژۍ سره عیاروي. که اپل سیالۍ ته پام ونه کړي، سامسنګ به بازار له هغوی نه ونیسي، او که برعکس سامسنګ ونه ګوري نو آیفون به بازار ونیسي. دلته یو ډیر مهم معیار که چیرې تاسو وګورئ نو اپل چې و یا د آیفون موبایلونه تر 2015 کال پورې ډیر ښکته روانو، خو کله چې د کیفیت باندې کار وکړ، د آیفون 11 چې قیمت هم جګو او همدارنګه کیفیت هم خو بازار ته وړاندې ک، د دې هغه خرڅلاو زیات سو او سیستم ډیر جوړ شو. سامسنګ دی و انالایز کول، سامسنګ دی سارل، لدې سره دی ډایرکټ د سامسنګ د آیفون په څیر دی الټرا موبایل نه راوستل، ترڅو دیغه له هغه نقل یا یو ډول دی هغه هغه د قوت نقطې تعقیب کې او دوی مراو باسي. اوس د سامسنګ الټرا د آیفون څخه زیات خرڅيږي. نو دغه ته وایي د یو بل سارل او دغه ټکنالوژي او دغه د سیالۍ له تحلیل یا کمپټیټیو انالایز څخه ګټه اخیستل. ولی سیالۍ تحلیل ډیر زیات مهم دی. په دې باندې ته پوهیږي چې بازار کې نور څوک دي، ته پوهیږي چې څنګه له هغوی متفاوت او قوي وځلېږي. ته ښه پریکړه کولی شي په قیمت، ډیزاین او کیفیت کې. ته کولی شي مارکیټ ته مخکې له سیالانو وړاندې شي، لکه آیفون چې له نظر د نورو موبایلونو څخه مخکې د لوړ قیمت لرونکو کیفیت لرونکو موبایلونو په ډله کې وړاندې شو. نو ګرانو دوستانو، سیالۍ ستونزمنه نه ده، بلکې لازمه ده. سیالان ستاسو ښوونکي دي، هغوی ته وګورئ، زده کړې ترې وکړئ او یو قوي، نوښتګر او بریالی کاروبار جوړ کړئ. دا د سوداګرۍ اتم درس و چې تاسو ته وړاندې شو. تاسو کولی شئ خپل نظرونه مو د کمنټ له لارې له موږ سره شریک کړئ. موږ همیشه ستاسو د نیکو نظرونو په تمه. ښاد او آباد اوسئ.